د مولانا فضل الرحمن او د اسټابلیشمنت ترمنځ چې کوم موجوده تنازعه شروع شوې ده مبصرین دې ته په درې انګل سره ګوري. یو طرف ته دا ویل کېږي چې مولانا فضل الرحمن په سیاسي توګه باندې یوازې شوی دی. پی ډي ایم دوران چې هغه سره کومې وعدې شوې کوم توقعات چې د مولانا هغه پوره نه کړی شو هغه نظر انداز کړی شو. په ماضي کې هم مولانا فضل الرحمن سره وعدې شوې دي تر دې پورې چې د صدر جوړېدو وعده ورسره هم شوی او هر ځل مولانا فضل الرحمن چې دی وعده ورسره نه ده پوره کړی شوی او په ډیرو موقعو کې د وعدو نه پوره کېدو په وجه او چې کوم حمایت ورته ملاوېدو د هغې محدود کېدو په وجه باندې مولانا فضل الرحمن په سیاسي توګه یوازې شوی دی او دا وجه ده چې هغه د اسټابلیشمنت سره ډغره وهي. دویمه وجه دا ښودلی کېږي یعنې دا دویم انګل دا ښودلی کېږي چې مولانا فضل الرحمن دا وخت ټوله توجه خیبر پښتونخوا کې په راتلونکي حکومت باندې ده. په خیبر پښتونخوا کې کوم ووټ بینک چې د هغه زیات د پاکستان تحریک انصاف دی هغه د اسټابلیشمنت نه مایوس هم دی او خلاف هم دی. مولانا فضل الرحمن متعلق دا ویل کېږي چې هغه دا یو حکمت عملي ده چې هغه به د اسټابلیشمنت خلاف شي او د پی ټي آی په کارکونانو کې چې کوم هغه مایوسي ده د هغوی همدردي به مولانا فضل الرحمن حاصل کړي یعنې چې پی ټي آی دا وګڼي چې زموږ دپاره دا یو متبادل دی او راتلونکي وخت کې هغه ووټ واخلي. بیا د پی ټي آی چې کوم بیانیه دا کوم سوچ دی د مولانا فضل الرحمن متعلق هغه دا دی چې مولانا فضل الرحمن اسټابلیشمنت پی ټي آی پسې لانچ کړی دی. د پی ټي آی دا وینا ده چې دا وخت مولانا فضل الرحمن جان بوجھ کر د یو گیم تحت د اسټابلیشمنت خلاف بیانونه ورکړي صرف دې لپاره چې د پی ټي آی ووټ حاصل کړي او دا د پی ټي آی خلاف یو گیم روان دی او پاکستان تحریک انصاف د مولانا فضل الرحمن دې بیانونو ته په دې نظر باندې ګوري.